او نن د بربنډتوب او د عریانیت کم سیلاب چې روان دی او نن دجالي فتنې چې روز پر روز زیاتیږي او زمونږ کورونو ته او زمونږ خویندو ته او زمونږ لوڼو ته او زمونږ بچو ته را دننه شوې واحد یو وجه ده ادا چې زمونږ د علم نه او د قرآن او د سنت نه لرې کېدل مونږ لرې یو مونږ له خپل قرآن سینې پورې نیول پکار دی مونږ له خپل پیغمبر خپلول پکار دی دا سوچ پکار دی چې دا پیغمبر خو زما دی د دې حده پورې نه چې زه پیغمبر منم د دې حده پورې چې د هغه کردار زه خپل کم د هغه تعلیم زه خپل کم د هغه اخلاق زه خپل کم زما په خدای قسم که یو انسان د خپل قرآن دی سینې پورې ونیوه او خپل مبارک پیغمبر یې دی سینې پورې ونیوه د هغه حدیث او د هغه کردار په خدای قسم د معاشره دا به ګلدسته جوړه شي ګلدسته زمونږ د ملک نه قیمتي ملک زه په دنیا ګرځېدلی ما عرب ممالک کتلی دی ما افریقی ممالک کتلی دی ما ازبکستان او دا اندونیشیا او دا ملکونه کتلی دی زمونږ د ملک پشان صفت د ملیشیا مکوا د حسن بما قسم په خدای چې زمونږ په ملک کم حسن دی کم زراعت دی او ستا په ملک چې کم خشته ښکلې اوبه ده دا په ټوله دنیا کې نشته دا اوبه نه په فرانس کې شته هغه په پلانټونو صفا کوي دا هغوی مني د پاکستان افسوس دا دی چې زمونږ د علم نه لرېوالی دی د دین نه زمونږ لرېوالی دی د شریعت نه مونږ خپل بچي لرې ساتو خدای دپاره الله اعلان کوي قو انفسکم و اهلیکم نارا خپل ځانونه او خپل بچي خپل اهل و عیال د دوزخ نه وساتئ علم ورته وښایه ډاکټر ته جوړ کا دته د دنیا ډاکټران خولی شم چې عالمان او حافظان دي د دنیا انجینران درته خولی شم چې هم انجینرینګ کوي لګیا دی هم یې سیکنډ ټایم کې علم کې داخله اخیستلی ده هغه شی ختم شو زموږ ذهن کې به کم گن پروت و چې یہ دونوں نہیں ہو سکتے دا د معاشره مفلوج قوم دی او د معاشره اصل کردار والا خو مونږ یو هغه شی د ذهن نه ووته خدای دپاره کې او زنانه زما خبرې اوري په ډېر ګڼ شمېر تعداد کې نن زنانه ناستې دي هغې ته درخواست دی چې په بچو به محنت تاسو کوئ پلار هغسې خدمت نشي کولی کم چې مور کوي دا امام بخاري چې دا کتاب یې زما مخکې پروت دی دا د په علم کې او په دې لوړ مقام کې د مور حصه ده تاسو تاریخ وګورئ امام بخاري چې د رسول الله مبارک د احادیث عظیم حافظ جوړ شوی دی او د لکونو احادیث حافظ او صاحب دا د مور د برکت ده ماشوم او ماشوم راکوټې بچې چې په سترګو ړوند شوي مور به خدای ته جړل د تاریخ کې د پلار ذکر نه دی راغلی د مور راغلی دی مور به خدای ته جړل یا خدایا زما هغه بچی چې قابل بچی دی او مانیت کړی دی چې په ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث علم وکم نو یا الله په سترګو ړوند شو دی به علم څنګه کوي دا نه وایي چې دی به اودسماتې له څنګه ځي دا نه وایي چې رده د مستقبل ژوند به څنګه نه دا دعا کوي چې الله دی به ستا د پیغمبر حدیث څنګه زده کوي دی خو په سترګو ړوند دی حافظ ابن حجر وی بکت وابتهلت الی الله الله ته ډېر وژړل د زړه نه چغې والې ابتهال زاري وکړه په خوب کې حضرت ابراهیم علیه السلام ولید ابراهیم علیه السلام ورته وی ولې جاړې وی چې کم قابل بچې مانیت کړی دی چې د رسول الله مبارک د حدیث و علم پې زده کوم نو په سترګو ړوند شوی دی جاړم الله ته ابراهیم علیه السلام زیرې ورکوي مبارک دی شه بچی دی خدای جوړ کړی دی نو چې دا خپل بچی چې رستو ته امام بخاري جوړېږي دی بیدار که ویې نو الله یې سترګې جوړې کړی وی د مور د دعا د وجې نه کردار د مور دی صاحب بیا دې مور ځان سره بوته بیت الله له یو دی و یوې بل ورو احمد د هغه نوم و چې حج نه فارغ شو او اخره کې هغه طواف ودا وکړه نو مور یې بیت الله ته مخامخ ولاړه یو طرف ته د امام بخاري دی محمد ابن اسماعیل بل طرف ته ورور دی احمد ابن اسماعیل دا دواړه رونه ته یو بچي ته یو خوا بل خوا دي منځ کې مور ولاړه ده ګوره د مور کردار ته وګورئ زنانو ته دا درخواست دی دا خبره دی غور سره واورئ نو مور یې جړل
سترګو نوخ کې بهدلې یا الله دا به څه کېږي امام بخاري ورته وی لا بچی دی وی مور تا د الله نه څه غوښتې ما وی بچی د حضور پاک د حدیثو دپاره نو مور حدیث خدای علاقه کې دی د رسول الله مبارک شاگردان صحابه او د هغوی شاگردان د هغوی شاگردان دا خو مکه او مدینه او د حجاز کې دي دا بس علم خو دلته دی که وی بچی هم دې له مې راوستی خو بچی ډېر رکوټه یې یریږم ضایع نشي هغه زمانه کې به د هلکان خلکو تختول او خرڅول به په بازار کې غلامان به یې جوړول دلته پرېږدم څوک یې ونه تختی څوک یې ضایع نه کي برباد نه شي دې ناجوړه شي دې به څه کوي مور سره ډېر لوی فکر دی چې زه به علم زده کوم او په هغې به کلونه لګي نو چې زه خپل وطن ته واپس راشم مورې چې تا سره به په جون ملاقات وکړم که به ونه کړم مورې دعا راپسې کړه مورې وجړل ډېر زیات یې الله ته وجړل بچې پرېښودل په داسې لرې وطن کې ډېر ګران کار دی مورې الله ته ډېر وجړل ډېر یې وجړل او بیا خدای ته لاس اوچت که زما وروڼو الله ته لاس اوچت که او څه وایي افوضه الیک یا رب ای پروردګاره دا خپل بچې تا ته سپارم عند بیتک الحرام ستا د دې بیت الله په خوا کې درته سپارم افوضه الیک عند بیتک الحرام ستا د بیت الله خوا کې مې تا ته دا خپل بچې وسپاره ستا د پیغمبر د حدیثو دپاره د خپلو نیکانو بندګانو چې څنګه حفاظت کې ربه زما د دې بچي به هغسې حفاظت کې او مور ته جړا کې رخصت شوه او مور له ډاډ ورکوي مورې فکر مه کوه فکر مه کوه اگر دنیا میں ملاقات نہ ہو سکی دنیا کی او نشو نو انشاءاللہ کہ قیامت کے در رسول اللہ مبارک حوض کوثر پا غاڑا بزموستا ملاقات کی گئی انشاءاللہ دیتا مور وی غمین دو تا درخواست کو کہ خدا دا پارا خپل بچے علم توقف کے امام احمد ابن حنبل دا دو کالو چے پلار وفات شوید 2 کال کی عمر میں والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا دا 2 کالو او چې دا دومره حافظ حدیث ته الله جوړ کړی دی احمد ابن حنبل نه قسم په خدای د مور د برکت عبدالله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث مور پلار دواړه جمع دي خو محنت مور کړی دی محمد ابن سیرین وګورئ دا لوی لوی شخصیات دا چې کامیابی ته رسېدلی دي مور د برکت نه او نن لویه فتنه دا ګورې ښځه ده ښځه رسول الله مبارک فرمای چې ښځې حبایل الشیاطین دي نن په خدای قسم بربنډې ګرځي تاسو خو مو وایئ ستاسو وطن زمونږ د وطن ښځې او زمونږ د خیبر پښتونخوا اکثریت علاقه دا ښځې به په پټو سترګو جنت ته ځي تاسو لاړ شئ او تاسو وګورئ په لاهور کې وګورئ په دې مارکیټونو کې اسلام آباد کې وګورئ په مارکیټونو کې په کراچۍ کې وګورئ په بار دنیا کې وګورئ حیران بشئ خدای پاک ازبکستان کې یو مارکیټ کې تېرېدم د نائی دکانو هیر ډریسر والا د نائی دکانو چې ما ورته وکتل نو ټولې جینکې دي دا ینګ جنریشن بالکل دا 18 او د 20 او د 22 سال جینکې دي نیمې بربنډې دي نیمې بربنډې او الکانو لا د سر او د ګیرې ویښته برابرې او یقین په خدای وکا ما لیدلی نه دي خو باوثوق ما ته پته ده باوثوق ما سره چې کوم ملګري ما ته ویې زه خو لاړم ما خو تماشه وکړه او رالمه چې هلته کې مساج سنټرې دي سړي هم پکې مساج کوي هلکان هم مساج کوي څوک ورله مساج کوي ینګ جینکۍ والا مساج کوي نو ما په کوټه کې کمره کې ناستم 15 دن ویزه ملګري کړې وه ما واپس لیږه خاص دوبه کې وم دا نور ریاستونه څه ناسه ګزاره کوي نو اخیر کې چې راتلم نو ما ته
مرګري وی لک شاپینګ د لکو چې ځان سره سیاوس نو ما وی چې یاره دا خو ټولې ښځې دي په ګاڼو کې مارکیټونو کې خدای دپاره نه سهار وی څوک نه واقعي سهار دا ښځې دا ودي وي اکثر ډیوټو والا ځي او دا نور ودي مارکیټونو کې رشنې یو لوی مال دی هلته یې بوتلمه چې تا له څه واخلو نو موږ لیفټ کې بره روان وختو نو چې لیفټ یو څو منزله بره لاړ نو هلته رکاو شو ودرېده نو یو ښځه را دننه شوه هم لیفټ کې بره تله غټه ښځه وه تکه توره د افریقې والا د وطن وچه ده پته نشته کوم ملک خو تکه توره سمه بلا وه چې را دننه شوه نو هغې صرف په دې صدیانو په دې سینه باندې یو کپړه تړلی وه او د دې دواړو ورونو منځ کې یو نری غوندې ټوکړه وه ډېر نری جانګې چولې و ډېر نری ټول وجود یې ښکارېده دوه ګوتې به ته زه یقیني ویم چې دوه یا درې ګوتې کپړه د دې ورونو منځ کې وه او دې دې باندې ټوکړه باقي ټوله بربنډه وه نو چې راننوته ما خو یې څوک بی سړی بی نو زر مې مخ بل طرف ته واړو نظر مې پې غیر اختیاري لومبې ولګېد نو ما وی انا لله و انا الیه راجعون خفه شو امور دا رسوي او لا حول ولا قوة الا بالله وی خدای شیخ و مسلمان دی لا حول ولا قوة الا بالله او سیبه ما ته کنزل شروع کړې په عربی کې خو داسې وکنځلم که نه اوهو داسې ډکشنري کولو کړې وه ظالم لور چې مې خدای پاکه دا لغات دی د کومې ډکشنرۍ نه راوویستل کنزل او کنزل او لګیا ده ما ته چې ته ما پورې خندا وکړله زه په هغه خبرو پوهېدم خو ډېره تیزه لګیا وه ما څه چرت کړی دی او تا ما ته انا لله ویه خدای پاکه بس انا لله مې ووي د خدای سپېرې اوس څه په غم دې واړولم او د ډېرې غصې نه هغه د لیفټ بټن وواله او بره تله خو بټن یې وواله او په یو بل فلیټ کې په یو بل دغه کې کوزه شوه او چې کوزې دم که نه داسې جړقېده لکه د زلزلې په شان او ما ته شاته کتل او کنځل یې کول معلم غصه راله ما پښتو کې ورته وویې مې ذات خدای دې بې خوباسه سنډې مې تورې میخې ذات خدای دې بې خوباسه امبر سره میخې نو ووته نو ما ته ملګري وی دا ستا په دې خبرو پوه شوه مې نه مې باندې خو هم سره عربي راځي دې سره خو ما عربی کې خبرې کولی شوې دا کلبه ملبه او حماره مېماره دا ټکي خو ما له حماره ګوله راځي نو وی تا ورته په پښتو کې ویلی و چې عربی کې مې زه پاګل وم که عربی کې مې یو ټکي دې ته ویلی وي او په مې را شتوالی وي خو قسم په خدای چې زما به اډوکي مات کړي و خو لوی مصیبت و نو پښتو کې دې ولې وې مېړه مې سپک شو زه به مېړه خوړه خو مې تاسو سوچو کې بنیادي نقطه ستاسو مخ کې एकदम مې دې نه پته ولګې چې دا ښځه مسلمانه وه ولې لا حول ولا قوة الا بالله و انا لله دا مسلمان وي کافر یې نه وي بنیادي ټکي ترونو غوږ کېده او مې دا ولې غصه شوه ما ته او مې په دې الفاظو کې چې کوم الفاظ وې تاسو پې پوه شوې او مې دا وایي چې دا دې چې ما ته دا غصه وکړه د دې مقصد دا چې ما څه ګناه کړې ده چې ته انا لله وې زه خو په شریعت برابر یم هغې ته ټول ځان په شریعت برابر ښکارېده دا زموږ د ښځو حال دی یقین په خدای کې خلک د یورپ د ښځو صفتونه کوي مفتو کې ښځه وال ټکول دا ګناه ده واورئ ګورئ یو ښځه چې وی دوه قسمه ښځه والی شي قرآن وی واللاتی تخافون نشوزهن هغه ښځه چې ناشیزی که چرته مالګه ته په ډوډۍ کې زیات وشه په دې په شریعت کې ول منع دی دا غلطي دار چا نه کیدی شي غوړي ته توی شو نو په شریعت کې په دې ول منع دی دا ستا نه هم تویدی شي استری کول او کمیس ته وشلېده اوس وځېد دا غلطي کیدی شي انسان دې په دې ول په شریعت کې منع دی پس جایز دی ناشیزه دو تعریف مفسرینو کړي دي یو دا چې خاوند ته رابرغېږي خاوند له جوابونه ورکوي او دویم آزاد خیاله ښځه چې داسې کولو مخګر دي یا دې زمانه کې هلکانو سره او خلکو سره په موبایل خبرې کوي دا دوه قسمه ښځه په والی شي بله نه شي والی
ام چې وې نو قرآن کې وی عزوهن لومبې به نصیحت ورته وکړي که په نصیحت ښه شوه ټیک ته کنی وهجروهن فی المضاجع ملاستې ته جدا کا کټ ته جدا کا ام شادي شریعت کې راځي چې کوټه کې دننه ورسره روانه وکړه اصله چې ښځې سره دې روانه شي او ته چلې له لاړ شي یا څلورو میاشتو له شیطان به راته وسوسې چې شی به نورم خراب شي او حجرې ته به هم ته نه تښتې د ښځې نه به مټیز نه تښتې کوټه کې دننه کټ جدا کا نو ښځه به ستومانه شي نو زر به خدای جوړه وکړي او که په دې هم دا مرداره سمانه شوه نو بیا ودربوهن بیا ووهه د والوم طریقه شریعت ښودلې ده دا واوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه چې ښځه وی په مخ به نه وی مخ باندې والمنه دي د پیغمبر حدیث ته نس دی پکې صراحتا په مخ به ښځه بلکل نه وی ولې دا د ښځې د ډول ځای دی د ښځې د ډول ځای به نه خرابې سپیم په مخ والمنه دي خرم په مخ والمنه دي غویم په مخ والمنه دي دا هم د هغوی د ډول ځای او د حسن ځای نو زمون علما لیکي وی په حکم د وجهې کې هر هغه اندام دی چې هغه د ډول اندام وي په هغې والمنه دي هر موضع الزینت شامې وګورئ نو د ښځې په سر والمنه دي سر د حسن ځای دی چې سپین شي نو ښځه تورئ او کالي پکې اچوي په مری او په سینه والمنه دي مری باندې دلته ګلبند اچوي په سینه میل اچوي او په جامو دلته ګلکاري کوي د ښځې په دې لاسونو او په دې ګوتو والمنه دي دا چې سپین شي سپین نکري دي پې د پاسه لګوي ډولې یې ساتي بنګړي دلته اچوي ګوتمې اچوي پکې لاندې پخپو به نه وی ولې ښځه ډولې ساتي ښکلې ساتي په هغې کې پازې بچوي او نکري دې پې پورې کوي نو یو طالب راته چټ راولېږي په کم ځای ووو چې په سر او مری او سینه او په لاسونو او پخپو نه وی مې په دې املا ډب ورکوه که نه هم غیر مبرحن ګورې الفاظ دي سخت وال به بیا نه کې وال علاج نه دی رونه ګورې وال ښه شی نه دی د ښځه ښځه ولې وی دا د چا لور ده نو ستا لور چې څوک وی خفه کېږي که نه دا د چا خور ده نو ستا خور چې څوک وی نو ته خفه کېږې که نه نو دا وال مه کوه هغه دغه والا لیکي وی ما نه مار څنګه وی پیار نه مار مینه وکړه ټولې دنیا د ښځو اخلاق کړی او ځای کې قسم په خدای که د ام المؤمنین د عایشې صدیقې د اخلاقو په باب کې د خپې دوړې ته هم رسېږي دا په څه باندې دا په دین یو ځل رسول الله مبارک لاستو عایشې بی بی اوبس کلی حضور پاک ورته فرمایل وی عایشې چې تو بس کې بیا ماله راوړه نه قربان لومبې تاسو اوبس کې بیا به زه اوس کم وی نه عایشې لوښې تا غشتلې ته تږې ته اوس که بیا به زه څکم نو عایشې بی بی اوبه وڅکلې نو چې اوبې وڅکلې او لوښې رسول الله مبارک له راوړه نو حضور پاک ته تپوس وکړه وی عایشې شونډې دې په کوم ځای پرتې وې کم ځای باندې دې شونډې پرتې وې نو هغې ورته ځای وښوده الله رسوله دلته قسم په خدای چې رسول الله مبارک خپلې شونډې مبارکې د عایشې بیبي د شونډو په ځای کېښودې او بیا وڅکلې په دې به زړه ګټی د ښځې په مینه به ګټی په محبت به ګټی ښځې سره مینه کوه محبت کوه قسم په خدای قربانېږي به درنه د غصې کې او کنزل کې کنزل خو د سړو کار نه دی وهل خو د سړو کار نه دی ولې ښځې وهې د ښځو اصلاح وکړې ښځو ته دین وښایې ښځو ته شریعت وښایې ښځو ته قرآن وښایې ښځې راولې په مدرسة البنات کې داخله کې د بهترین علاج قسم په خدای د بناتو د مدرسو د وجې نه خدای پاک نن ښځو نه عالمانه جوړې کړې نن د ښځو نه حافظانه جوړه شوې نن ښځو دغه په سر کړله برقې په سر کړې نن ښځو الحمدلله هغې جرابې واچولې دستانې واچولې دوه درې څیزونه دي یو مدرسة البنات یو کور کې ښځو ته اخلاق ښودل او یو دعوت و تبلیغ سره نسبت پیدا کړ دعوت و تبلیغ د برکت نم الحمدلله ډېرې ښځې خدای نیکانې کړې
د دعوت او تبلیغ د برکت نه قسم په خدای ډیر سړو منځونه زده کړل او نن د دعوت او تبلیغ د برکت نه د دنیا په ګډ ګډ کې خلک انخته دي او د منټونو د سکندونو په حساب باندې غیر مسلم لګیا دي مسلمانې دا لارې دي د دین کنه نن के दोमरा लोया इज्तिमा जोड़ा दा हजारों के लोग आए हैं आखिर सर पूरी दुनिया खलक नास्ते वलार दे और जनाना समरा नास्ती दादा यो मुला से बरकत थे नाजिम से मोहतरम बरकत थे दोमरा गटा इज्तिमा खलक हुई मुला से कड़ी दादा खजो तालीम और दा सलो तालीम दादा उलमा बरकत थे कन दा मख की बुखारी प्रोत थे दादा मुला बरकत थे कन मुला से कड़ी نه پوهېږم چې دا خلک ولې علما مورد الزام لګئ دا نن دومره کسان چې دا ښکلې پټکو والا دا بچي د حسین و جمیل شکلونو والا دا نن لګیا دي او نن یې پټکي په سر کړل دا د چا برکت دی د علماو برکت دی که د مارونو اخره کې تاسو ته یو درخواست یو به خپلې لوڼه خپلې خویندې راولې په مدرسه کې به داخله وي ښه راولې به راوه که نه راولې راولې او په بچو علم وکړه علم او دا مه یارېږې چې ډوډۍ به څوک ورکوي ما له ټول په شریکه جواب راکې ډوډۍ د چا لاس کې شوق سره ووایې داسې نه وروسته ملګري شوق سره لاس اوچت کې شوق سره رزق څوک ورکوي ډوډۍ د چا لاس کې ده شوق سره عزت چا سره دی روح صحت چا سره دی جنت چا سره دی الله سره إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر دا سوچ مکوي روزي بسوک ورکي الله بورکي خروزي بورکي زمونږ طالبانو لم خدای خروزي ورکي زه یو دل د علوم نعمانیات منځو کې مخکې مدرس وم هغې محتمم صاحب مولانا روح الله صاحب الله دې وبخي ما ته هلک راولېږي ویې لږ یو پوټې خبره کوو چې زه بره ور وختم ما ته وي طالبانو درخواست لیکلی دی مې څه لیکلي وي ته وګوره طالبانو له 2 روټۍ مقرر وې 2 هلکه 2 خو ډېر شی دی مونږ خو یوه نه شو خوړی 2 روټۍ وخه مناسب ترکاري مقرر وه طالبانو درخواست لیکلی و په هغې کې لیکلي وي یې 3 کا او یې درنې کا و د ظالم بچو یا 3 کا او یا درنې کا ماشاءالله مونږ طالبانو خدای ښه روزي ورکوي شکایت یې وکړو دا الوګان هلکه کور کې هم زمونږ کله الوګان سپین شوي نه وایي دا لنګري الوګان سپینی نه او داسې غوښه کوي چې یې پخوي ما لنګري ته وې سپېره بچیا دا ته څه کوې طالبان دي د دین دا ولې ته نه سپینې او خو ما ته وایي په سلګونو طالبان دي دونه الوګان زه نه شم سپینولی وایي زه یې وله باوردي پخوم وی د سرمن کې خو ویټامن سی دی او آیرن هغه لنګري ما ته وایي د ظالم وایي دا پې خورم چې دا طالبان تکړه شي ښه ډوډۍ خدای ورکوي طالبان ښه ډوډۍ مزېدار شکر الحمدلله او علم هم زده کوي ماشاءالله او چې کله علم خلاص کی بیا هم خدای ښه ډوډۍ ورکوي د ډوډۍ غم چې ونه کوې په بچي علم وکړم ډوډۍ به د کم ځای نه وي ماله ډوډۍ ستا لاس کې ده ما یو ځل تقریر کوم زمونږ د مولیانو څه تنخواه ده 4000 او 5000 زمونږ تنخواه ده ڈائریکٹر سے پرنسپل سے براپورس خان دی وہ 4-5 د غټ شیخ الحدیث 10,000 او 12,000 تنخواه د حافظانو قاریانو غریبانانو 5,000 او 6,000 دا تنخواه ده یو بابا आवाज راکوي دا د میاشتې مینه دا د ګنټې تنخواه خو د میاشتې وی په دې ستاسو ګزاره کیږي مې بابا جی په دې 5 او 6,000 تنخواه کې مونږ باندې خدای حجونه عمرې کوي مونږ قرضدار هم نه یو د خدای فضل مونږ له خدای ښه ډوډۍ په دې کې راکوي ښه خوراک راکوي ښه جامه راکوي ښه عزت راله خدای راکوي الحمدلله په دې کې بېغمه نغدې پیسې به نی لیکن خدای پاک راکوي پروا نه ساتي وی دا څنګه مې په څنګه دې نه پوهېږم نه وی زه خو 50,000 او 10,000 تنخواه اخلم او مونږ میاشت پس قرضدار یو او ته وایې چې 5,000 او 6,000 کې زمونږ ډوډۍ جامه هر څه کېږي حجونه عمرې کوي مې بالکل کوم بالکل حقیقت دروغ درته نه وای وی دا څنګه مې په څنګه دې نه پوهېږم بیا وی دا څنګه مې بابا جي په څنګه نه پوهېږم
باباجي چې داسې روان شو واپس راو ګرځېده نو د 500 یو نوټ یې جیب نه راوویسته او ما له یې راکړه دا زما را طرف نه هدیه قبوله کا مې ډېره ښه ده هدیه قبول سنت دی مې باباجي ودرېږه ته اوس څه وې وی ما وی چې دا سینګه مې دا سینګه خبره خلاصه شو په میدان خدای خولم ایو سړی نه ته وی زمار اثر څومره دی وی زولی ورته ونیسه درته راغورځوم بیا کچ کاوه په میدان خدای خول نو تاسو یې تروړه ګرانه شوه مونږ په تروړو مروړو نه یو که ګرانه یو کاردان یې مونږ له خدای ډوډۍ راکوي الحمد او تاسو له به خدای درکوي په الله یقین وساتئ ما ته یو ځل ډاکټر وي دا ګولۍ به په ناره خورې مې ناره څه ته وایي وی ته ناره نه پیژنې مې ته څه کې ناره پیژنې خو زه مې نار نه یم ما له داسې ګولۍ مه راکوه چې په ناره خوري په ما شواروز کې یو منټ نار نه تېرېږي ما له د مړې ګولۍ راکه چې څو خورو هغه هضم شي زما قسم د الله په ذات رونو قسم د الله په ذات چې روزي خدای سره ده مال خدای سره دی عزت خدای سره دی رزق خدای سره دی ډوډۍ خدای سره ده یو لوی دوست مې اوس مړ دی خدای دې وبخي په پېښور کې ماله روټۍ کړې وه ډېر مالدار او زما د وجې ډېر علما م راغوښتي وو چې ډوډۍ ته کېناستو هغه د قیمتي هوټل نه دا بوفي سیسټم دا چرګانو دا تیکې او هر شی راغوښتی و ما سره ناستو لیکن هغه له د کور نه په لوښي کې سپینې مهې راغلی ما ته دا خوراک نه خورې وی نه مولوي صاحب دا زه نه خورم او مې خوړه اوس په تړته کې وام دړ به مې ناجوړه به اسپتال ته ځم زما دا خوراک دی تشې سپینې مهې چې هغې کې صاحب مساله نه وه غوړي نو مالګه پکې نه وه مال به دې ډېرې در باندې به بند کې نه به خورې بیا به څه کې د یو ډاکټر له تللی مریض مې بوتلی و داسې دراز یې راخ که زما مریض ته وایي وی ډوډۍ کمه کا خوراک کم کا نو دراز یې راخ که داسې رکوټې غوندې پیستو د ډبل روټۍ وی زما دا خوراک دی ډاکټر ورته وی دقسې خوراک مریض چې ما ته مریض ته بارو ده مې ډاکټر صاحب ته دا خورې وی یو مې دا دونه پیس څلالې دا خو ته چې د یو هیر ودې پیس والې دا دې پې تر مرګه پورې ګزاره کېږي د خدای نیک بخته نوی دا به خورې ده مې لرې شه مړه راشه زموږ طالبانو ته وګوره خدای قسم په دې ګیرې هم دا خوروا را روانی او په دا مخ هم دا خوروا را روانی او لاسونه هم د خوروا را لړلي ته دا خلکو له تعبیر ورکوې دا پوټې پیس خوره دا ولې خورم دا پوټې پیس نه نه مونږ له خدای راکړه پرهیز جدا شی دی په شریعت کې شته مې ته ناجوړه وي نه شکر دی ناجوړه نیم خو دا ورکوټ یې ځکه خورم چې ناجوړه نه شمه مې کښېنه په قلار خدای در باندې بنده کړې ده 100 روپۍ پیسلې او 100 مریضان ګورې او پیسې بینک ډکوه ډوډۍ دې دغه ده کټ کې تم سملې زم سملم پوم کې تم لاستې زم لاستې پخه کوټه ستام ده زمام ده ستا به بنګلۍ زما به کچه کوټی شکر دی ته دا دونه پیس خورې او زه چې سهار او ماښام کښېنم او ښه کوچ او غوړي او ښه زبردست پای مې نه خوړلی والله که پې صبرېږم